أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د الله یا بخښونکي پاک رحمنما نن بیا غواړم چې پکسل لاب کې دغه دریم درس په ادامه څلورم درس پیل کړم. اوس راځم پکسل لاب باندې کلیک کوم. اوس راځم دا نیو ټیکسټ دی دا ډیلیټ کوم. په ډیلیټ کلیک کوم اینه ورسه اوکې. اوس غواړم دغه یو سیو از پروجیکټ دی یو سیو از ایمیج دی. سیو از پروجیکټ دا معنا چې ته کوم پروګرام ډیزاین کړی وي، مثال یادې کوم کارت جوړ کړی وي یا کوم بینر دی ډیزاین کړی وي خو کور پکې نیمګړی وي، ته غواړې چې دا د پروژې په شکل سره سیو شي. بیا دې پوره راځم یا څه کور ته پیدا شو د پروژه کور نیمګړی شو، نو ته کولی شې د پروجیکټ په شکل سره دا پروژه ته وسدې هر وخت چې بیا خلاصوي نو ته بیا تغییر تبدیل وګر وستلی شي. نو سیو از پروجیکټ دی بس. که سیو از ایمیج کړو، سیو از ایمیج دا معنا که چېرته کومه پروژه ته تکمیل کړې وي، کوم بینر و کوم کارت و که نه، چې کله د سیو از ایمیج کړو بیا ته نشو کولی چې په هغې کې تغییر تبدیل راولې که نه. نو د دې دپاره زه راځم د ټولس نه زه شیپس رخوله مثال چې هر شی رخوله که فرام ګیلري نه رخوله که نه که خپل حاجت واره ډیزاین کولو که نه میتونه پروژه که عملي کړو په هغې به ښه وپوه شئ. زه شیپس رخولم. شیپس دپاره یو شیپس انتخاب پر د مثال مو دغه ستوری انتخاب کړو. ستوري ته رنګ ورکوم چې خلک ښه وبرېښي. ستوري ته مې دا رنګ ورکړلو، بیا مې اوکې کړو. هغې نه وروسته بیا راځم دغه پروژه تکمیل شوي نه ده. زه چې کوم سیو از پروجیکټ په شکل سره سیو کوم، داسې یو نوم ورکوم پر د مثال سټار. هغې نه وروسته دغه پروژه چې ده دا سیو کوم. سیو از پروجیکټ په شکل سره مې سیو کړو. که زه اوس د پروګرام نه ووځم، د پروژه چې پروګرام نه زه ووتم نو پروژه سیو شوې ده. زه بیا راغلم دا پروژه زه بېرته بیا خلاصوم. په پروژه کې خو دغه جسم خو سیو شوی دی که نه، مثال دا دلته مې ډیلیټ کړلو، ختم یې کړو. اوس غواړم چې بېرته هغه جسم راوړم دغه سیو از پروجیکټ په شکل سره که نه، نو مای پروجیکټس باندې به کلیک وکړئ. هغې نه بعد به دغه جسم باندې کلیک وکړئ. جسم مې پروژې په شکل سره راغلی وي. نه را اوس تغییر تبدیل نشم کولی. تغییر تبدیل لپاره به راشئ دا کمانډ په کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به ایډیټ باندې کلیک وکړئ، نو ته تغییر تبدیل راوستلی شئ. و دا کې یو بل نوی کمانډ is the part of save change. دا معنا شوه که غواړئ چې د پروژه کې تو کوم تغییر تبدیل راوستو، غواړئ چې دا تغییر تبدیل پکې سیو شي، چې غواړئ چې پکې سیو ده شي. مثال ته کړی شي هغه تغییر پکې سیو کړئ. پر دې مثال زه په دغې سټار ته زه یو مثال د رنګ بدلوم. مثال دا رنګ ورکړلو. هغې نه وروسته مثال د هغه لاین اوس پکې ډبال ډبل. اوس غواړم دغه سیو بټن دا کمانډ کلیک کوم. هغې نه وروسته سیو چینج دا چې کلیک وکړم نو دا پروژه چې زه ترې ووځم یا ډیزاین ډیلیټ کړم نو زه بیا خلاصوم. د پروژه کې به تغییر تبدیل راغلی وي. کوم پروژه کې چې زه بیا مثال پروژه کې کوم تغییر تبدیل راوستلی و دا ډیلیټ کوم. اوس بېرته بیا راځم چېرته او دې کمانډ ته راځم. داسې کېږي د دغې کمانډ نه وروسته مای پروجیکټ باندې کلیک کوم. هغه پروژه چې مو سیو چینج پروجیکټ کړې وه همدغه پروژه ده. هغې نه وروسته بیا راځم په دغې سیو از ایمیج چې په دې کلیک وکړئ نو دا پروژه به د عکس په شکل سره سیو شي که نه. یو کویک شیر دی. غواړئ چې مثال ته یا کوم پیج ته دغه پروژه واستوئ، مثال فیسبوک پیج ته یې واستوئ، ټویټر ته، ګوګل ته، وټساپ ته، انسټاګرام ته او داسې نور. غواړئ چې د عکس لپاره ایمیج فارمټ کې غواړئ چې عکس ته یو هغه ورته کوم فارمټ کې د لپاره سیو کوئ. جی پی جي کې سیو کوئ. که جی پی جي کې سیو کړه دا به د عکس په شکل سره سیو شي. پي ان جي کې که سیو کړه نو دا به د داسې سیو شي چې په پي ان جي کې به وي. مثلا پرنټ کې به خلاصېږي دوه فارمټ کې جی پی جي کې سیو کوئ. خو عکس تاسو کوشش وکړئ چې په جی پی جي کې سیو کړئ که نه. په جی پی جي چې کلیک وکړئ نو پروژه په جی پی جي کې سیو کېږي. بل کوالټي کې دغې پروژې ته کیفیت ښیي. په کوم کیفیت کې ډیفالټ په اصلي حالت چې څه رقم ته د پروژه رخصتي جوړه کړې ده په دغې شکل سره ده. د څه رقم ته په پکسل لاب کې ډیزاین شوی ده همدا شکل سره د پروژې ته سیو شي. کسټم په خپله خوښه مثال ته کومې اندازې ورته کموي ته وي. بلکې دا که نه لو دا معنا چې په کمزوري کیفیت کې دا سیو شي.
بل پکې میډیم دی. میډیم دا معنا چې په منځني یعنې دغې لونه به لږ د کیفیت ښه وي. داسې کیفیت کې داسې یو شي های کې داسې یو شي مثال های کې به د میډیم نه ښه وي. ویری های به بیا د های نه ښه وي که د کیفیت. الټرا به تر ټولو نه ښه کیفیت کوي. کیفیت دا معنا چې څه نږدې کوي زوم کوي نو خرابېږي په نام. مثال زه په الټرا کې داسې یو شي په دا په کلیک وکړئ الټرا باندې سیو ټو ګیلري ګیلري ته کسی شوی تو دغه کنه پروژه زه وزم زه هغه اکه خلاصوم وزه راځم په دې هغه د کیما کوم څه کړی دی سر کوم زمي ورکې نو دا به خرابېږي نه څومره نږدې کوي به خرابېږي نه. دغه د استاد دویم کمانډ شیر دغه آپشن پر شیر د دې کلیک وکړئ په دغه کمانډ باندې کمانډ کې سره کوم د دوس د مخکینی سیو از ایمیج کې کول ته وګړه آینن هغه کمانډونه دي هغه هغه دي کنه دا کې کو نه ته کوم د کې دا دریم کمانډ دی دا هغه کمانډ انډو معنا کوي څه معنا چې دا ولو پر راکم تغییر تبدیل ورتلو وګورم چې د دې جسم کې تغییر ولا مو شي تغییر ضروران تغییر پر اعظم ایډیټ مثال خبره مو دا رنگ خنا کوم تغییر وګورم چې وګورم چې دا تغییر باندې پخموټ وي دا تغییر نه پکې دا کمانډ کلیک وکړئ د انډ معنا کوي انډ معنا کې څه تغییر نه تغییر ولا بده کې دریا کمانډ دی تلوارام زوم دا معنا چې د یو شي نږدې کول وګورئ چې زومینګ کې نږدې کې وریا کې 100% په دې حالت کې دی چې څومره د ګوت په ځای را نږدې کوي نږدې کولای شي کنه 100% دی بای ډیفالت زومینګ دی. بده کې بل کمانډ دی دا پنسل په شکل سره دا د کمانډونو کې آشتا دا د کاشتا دا په کمانډونو کې کار تشریح په فلز کې دا ځکه دغه نشي خو چې دا ریکارډ ویډیږي د خپل کمانډونو کې د بدل د کښتا چې کله دغه آپشن کلیک وکړئ و دې آپشن ته د دې آپشن کلیک وکړئ دا کې عین دا کمانډونه دي کنه دا په تفصیلی او یو څو د داته ته پکې تکرار وکم بل د ډیلیټ باندې خاتمه کړم دا پر لا خاتمه شي د نن ورځې درس ته په همدې ځای بس